کمیشن لیګل اډوایزر یم د خیبر پښتونخوا. نن د ای اس اف نېشنل جرګه ده، دلته د ټول پاکستان نه چې کوم زموږ مرکزي مشران دي، د نورو صوبې کوم مشران دي، هغه را روان دي. نو دا په دوه پوینټو باندې، یو به د ای اس اف په تنظیم سازي او په هغې باندې به خبره کېږي، او دویمه خبره ده چې د عمران خان د رهي دپاره موږ څه عملي قدم واخلي. د ای اس اف چې کومه موټو ده، نو د دې باره کې ده چې یو د عمران خان د رهي دپاره موږ څه کولی شي، ای اس اف چې کوم دی او کوم کردار ادا کولی شي، هغې باندې به نن ډیبیټ کېږي. نو هغه سفر شاید به موږ خپل د پارټۍ مشران ته بیا مخکې کوي چې ای اس اف دا کردار ادا کولی شي. او انشاءالله ظاهره خبره ده چې تېر یو کال نه ونه شوه، اوس زموږ مدر وینګ کې هم قیادت چینج شو، تاسو ته به پته وي. نو د هغې دپاره د نن جرګه هم ده چې موږ خپله سټرېټي بدله کړي. نو ورسره څخه چې کوم احتجاجونه وي، کوم هغه وشول، هغې کې موږ مطلب د خان صاحب رایې ونه شوله. نو دې نه پس موږ داسې یو قدم اخیستونکی دی چې په هغې کې دا موږ یقیني کړي چې عمران خان به موږ رها کوو انشاءالله. یاره هغې ته خو موږ دا پیغام ورکوي چې دې کې څه شک نشته چې هلته اوس هم سختیانې شته، ځکه چې ګورنمنټ نشته، هغه 9 مهینه بعد چې کومې سختیانې لګیا دي، نو هغه اوسه پورې هم لګیا دي. او کې پې کې خو الحمدلله زموږ ګورنمنټ کې دلته هغه سختیانې نشته، خو بیا هم موږ ورته وایي چې یاره دا سختیانې دلته هم وي، په خیبر پښتونخوا کې هم وي. نو موږ د هغې حالاتو مقابله وکړله، هغې خلاف موږ ودرېدلي. نو زموږ ځکه دلته هغه ګورنمنټ موږ ته میلاو شو، نو دوی ته هم پکار ده چې دوی په ګډ تعداد سره راوځي، دغه تحریک زموږ سره چې دوی نه کړي یوازې په خیبر پښتونخوا باندې هم څه نه کېږي، چې را سره پنجاب ودرېږي، را سره سیند ودرېږي، نو انشاءالله بیا به موږ کامیابي حاصلوو.